ولس ته مبارکي ورکوو چې دا تعداب او دا بنیاد چې نن ایښول سوی دي او دا ځوانان فارغه سوي دي ان شاء الله دې ته به موږ ادامه ورکوو وده به ورکوو او دغسې په زرګونو ځوانان به نور فارغه کوو او ستاسو و خدمت ته به ډالۍ کوو دا ځوانان چې نن روزل سوي دي دا به نه پر تاسې باندې چاپه وهي نه به تاسې وژني نه به تاسې زخمیانوي نه به تاسې زندانونو ته کشوي او نه به ستاسو سره دښمني کوي دا ځوانان به ستاسو د سر ساتنه کوي دا ځوانان به ستاسو د عزت ساتنه کوي دا ځوانان به ستاسو د مالونو ساتنه کوي دا ځوانان به ستاسو د اولادونو ساتنه کوي دا ځوانان به د افغانستان د پاک حریم څخه ساتنه کوي او هیڅ کله به هم هیڅ یو دشمن او یرغلګر او امنیت خرابونکي او فتنه اچونکي ته اجازه ورنکړي چې ستاسو دغه راغلي خوشحالي تاسو ته راغلي خوشحالي او دا سوکالي سوله او امنیت در څخه واخلي تر څو چې دا ځوانان ژوندي وي ان شاء الله ستاسو په خدمت کې به وي او ستاسو د خدمت دپاره یې دا دي خپل ځانونه وړاندې کړي دي الله تعالی دې موږ ته هم توفیق راکړي چې ستاسو خدمت وکړو او تاسو ته دې هم الله تعالی توفیق درکړي چې شکر ادا کړي او د دې پاک او سپېڅلي اردو سره او د دې ستاسو د دې اسلامي او ملي اردو سره تاسو وژه په وژه ودرېږئ او خپله مکمله همکاري ورسره شریکه کړي ان شاء الله په ګډه به بیا توانیږو چې دې هېواد ته لکه څنګه چې مو مخکې نجات ورکړی دی آینده به هم د ټولو ناخوالو څخه نجات ورکوو